کرل سجدو او تلاوت واخلا د گناہونو کفاره دروجا گټال دی عظیم فرصت واخلا د رمضان په مبارک میاش کې کرل سجدو او تلاوت واخلا چم او گاوان درو جماعت پیش نمی پختنا چه وسد کی نو لازم د پتا د هر ناچار خپلو پردی پختنا اگر سوکر د خپل چم او گاوان درو جماعت پیش نمی پختنا چه وسد کی نو لازم د پتا چی خپل خکلی رو جماعت لري خبر د نور لغربتا واخلا د گناہونو کفاره دروجا گټال دی عظیم فرصت واخلا د رمضان په مبارک میاش کې کرل سجدو او تلاوت واخلا یو پاویا یو پاو سودا وور مومنا پاتقت خبره او یو پسرو دا دنیت مطابق د صادق د قبولیت خبره یو پاویا یو پاو سودا وور مومنا پاتقت خبره او یو پسرو دا دنیت مطابق د صادق د قبولیت خبره خوند حضور علیہ السلام مبارک لپاک سیرت اولا صورت واخلا د گناہونو کفاره دروجا گټال دی عظیم فرصت واخلا د رمضان په مبارک میاش کې کرل سجدو او تلاوت واخلا پنیماش پاور تسلگو سلگو کی د خپل ناکار جرم اظهار وکړه پس صدقه و باستو با الله تا کم مغفرت غواړي دا کار وکړه پنیماش پاور تسلگو سلگو کی د خپل ناکار جرم اظهار وکړه پس صدقه و باستو با الله تا کم مغفرت غواړي دا کار وکړه تسوخنا د همیشه لپاره نو فاصله لمعصیت واخلا د گناہونو کفاره دروجا گټال دی عظیم فرصت واخلا د رمضان په مبارک میاش کې کرل سجدو او تلاوت واخلا چې پیدا شوه یم د سل پارا سر پګریوان کړه بیا فکر وکړه چې بودرې ګما د خدای حضور ته مخاطب ځان کړه بیا فکر وکړه چې پیدا شوه یم د سل پارا سر پګریوان کړه بیا فکر وکړه چې بودرې ګما د خدای حضور ته مخاطب ځان کړه بیا فکر وکړه یاسینا وګرځا لبدو لارو پندې کړي نصیحت واخلا د گناہونو کفاره دروجا
ګټال دی عظیم فرصت واخلا د رمضان په مبارک میاش کې کارل سجدو او تلاوت واخلا